أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غړیالۍ خاورې، د دې وطن د ډېرو درنو ټبرونو، درنو سپین ږیرو په جلسهګاه کې ناست محترم نواب خان ایاز جوګیزی، د پارټۍ مشران او د مختلفو ټبرونو عزیزانو ډېره مننه. نن 23 سپتمبر څو کاله پخوا پښتو عالمي کانفرنس ټاکلې وه چې په ټوله نړۍ کې به پښتانه پر دغه ورځ 23 باندې د خپل کلتور، ژوند، ځواک، دود، دستور په هکله ذمهواریانې کوي او خپل پخوانی او اوسنی کلتور به خلکو ته ښیي، اتڼونه، بازۍ، غینډې، غېږې. نو عزیزانو، وخت ناوخته دی کوشش کوم چې یا وخت چې د لمانځه وخت دی، انشاءالله لمونځ نه دی کړی، دا وایي وخت ډېر دی، انشاءالله لمر به ولاړ وي، لمونځ ما هم نه دی کړی، بیا لمونځ کوو خدا کول چابک چابک پر خبرو ولاړ سم. عزیزانو، نن په داسې یو وخت کې موږ د پښتون کلچر ورځ، د پښتون دود دستور ورځ لمانځو چې په وطن کې او شاوخوا سیمه کې ډېره بده ورځ ده. ګرانۍ د انسانانو تر وس وتلي دي، روزګار نشته او لا هم د خلکو د پښتانه وطن پر شتمنیو باندې ډېرې ناروا سترګې دي. نو په دې حالاتو کې عزیزانو، موږ خپل حکومت نه لرو، موږ خپله باچۍ نه لرو، دا زموږ ولس، زموږ طاقت دی، دا زموږ ولس د دې خپل وطن مالکان دي، د دې مشران ټول په دلته ناست دي. عزیزانو، په داسې یو وخت کې موږ نن د پښتون قام د کلتور ورځ لمانځو. قومونه داسې تعریف شوي دي، د تاریخ پوهانو یا د قومونو دغه داسې تعریف کړي دي چې بنیادي طور خو انسان ټول د آدم علیه السلام او حوا نه بچي دي، ټول انسانان دي، خو دا به د خدای خپله کارونه دي چې د انسانانو یو داسې ډله چې یوه ژبه وایي، یو داسې ډله چې ورته کالي اغوندي، یو داسې ډله چې دود دستور یې مشترک وي او د استوګنې دپاره خپل یو وطن لري، دې ته قام وایي. د دنیا تاریخدانان دا وایي چې پښتون افغان د عیسی علیه السلام لا هم د مخه د اموسه نیولې د اباسین په دې مځکه کې په یوه نه یوه شکل موجود و. دا وطن دې قام ته چا په خیرات نه دی ورکړی، دا وطن دې قام ته چا په زکات نه دی ورکړی، دا وطن زموږ تر موږه پورې د معلومو او نامعلومو شهیدانو چې نه نوم شته، لیکن دوی غریبانو وطن وساتئ، سرونه یې قربان کړل، پر دوی باندې شنختې را ودرېدې، پر دوی کوړهګان را شنه سو، پر دوی درختې را شنه سوې، خو زما او ستا وطن یې تر ما پورې موږ ته راورساو. اوس دا وطن د دې وطن بل مالک نشته، د دې وطن دا ولس مالک دی. نو عزیزانو، لاس به یو پر بل اچوو، د چمو خبرو ته به ګورو، خلک قومونه زموږ وطن بیشي په یوه نامه په بل نامه. عزیزانو، دا به نه کوو، داسې به انشاءالله ټول قام، د قام سپېژلی نواب صاحب هم ناست دی، د قام ډېر زورور سړي، غلجي دراني، توخې ترکې خروټې، د پښتونخوا ملیانو پارټۍ ګناه دا ده، خلک قام سره جنګوي، توخې ترکۍ، ګوجان بادین، پلانی پلانی ځای، غلجی درانی، پښتونخوا ملیانو پارټي دا ګناه کوي او دا ډېره خوندوره ګناه ده. موږ خپل قام پر یوه ټغر کښېنوو او سم لکه پېښور چې کمبله جوړوي، کمره کمبله جوړوي، په دا کې به دا قام وګړي، په دا کې به نن دا ځای دا لږ خلک موږ ناست یو، خدای دې لږ نه کړي، په سوونو په زرګونو خلک دي. په دې کې دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده، په دې کې د قام هر توکی ناست دی، هر هیل ناست دی، هر خیل ناست دی. دا خبره پر خلکو بده لګېږي. عزیزانو، سپلني به دودوو، دعاوې به کوو، آیات کرسي به وایو، کلمې به وایو، دا اتحاد، دا اتفاق به ساتو. کلتور ورځ، کلتور څنګه کالي عزیزانو؟ هر قام عزیزانو قرآن شریف وایي،
قرآن کریم وایي چې ښه مؤمن ښه مسلمان هغه دی چې کوم شی ځان له خوښوي بل له یې خوښ نو عزیزانو موږ یو قام یو او ساحل قام یو خلک وایي چې دا واشیان دي خلک وایي چې دا پلانا ده خلک په هیڅ نه پوهېدل دا غریبو خلکو دا برېتورو دا شملورو باچهي جوړې کړې میرویس نیکه باچهي جوړه کړله احمدشاه بابا جوړه کړله در ده د مخه در دوی 200 کاله د مخه پښتنو په هندوستان کې باچهي جوړې کړلې دا کام داسې نه دی لکه خلک چې وایي دا کام باچهي کام دی دا کام ته به خلک دا نظر نه اچي چې دی به په یوه نامه په بل نامه جنګوي بیا به د وطن شتمنۍ باندې دوی قبضې کوي دا خاوره زموږ مور ده د دې شتمنۍ زموږ دغه دی چې کم پښتون په دا خاوره خوا نه به دی په پښتونوالو کې شک دی عزیزانو ما پښتون یاد کړی دی پښتونخوا نه پښتون کام کې ملایان سته پښتون کام کې تبلیغیان سته په پښتون کام کې پیران سته په پښتون کام کې مختلف پارټیانې دي عزیزه ته په جماعت اسلامي کې تا ته مبارک ته په جمعیت اسلام کې تا ته مبارک ته سیاست نه کوې تبلیغ کوې تا ته مبارک لیکن په یوه خبره به ځان پوه کوې چې زموږ د ټولو پښتنو ملا پیر فقیر خان جرګې والا توپک والا عزیزانو زموږ عزت او بېعزتي سره شریکه ده او دا زموږ عزت او بېعزتي د پښتانه کام د دې خاورې سره تړلې ده که دا خاوره په عزت وه سلیمان خېل به غټ بریتونه په عزت دي که دا خاوره په عزت وه ترکې به په عزت دي ځوانۍ به په عزت دي غلجی به په عزت دي ملا به په عزت دي پیر به په عزت دي او که دا خاوره د بل در لاس لاندې وه خان به هم بې عزت دی برېتور به هم بې عزت دی توریالی به هم بې عزت دی توپک والا به هم بې عزت دی عزیزانو د هغې ورځې د راتلو دپاره به خپل صفونه تیارو د هېچا سره بد نه لرو موږ د ټول د آدم علیه السلام آدم علیه السلام او د حنا و انا بچي یو یو سړی عیسایي دی زنده باد یو سړی یهودي دی زنده باد یو سړی پلانی دی زنده باد یو سړی یهودي دی زنده باد موږ مسلمانان ګزاره به څنګه سره کوو الله پاک وایي وایي په کومو ځایونو کې چې زما نوم اخیستل کېږي دی نه وایي چې ماجتونه وایي په کومو ځایونو کې چې زما نوم اخیستل کېږي د هغو قدر کوئ عزیزانو سکې یو رنګه یادوي هندو یې بل رنګه یادوي عیسایي یې بل رنګه یادوي یهودي یې بل رنګه یادوي بد مذهب یې بل رنګه یادوي موږ یې بل رنګه یادوو ګزاره به څنګه سره کوو ګزاره دا ده چې عزیزه زما د خاورو ماجت په کاڼو مه وله ستا ګرجه په کاڼو نه وله زما په دې ژړ پټکي پورې مه خانده ستا په پتلون پورې نه خاندم ته پښتون یې زه پښتون یم ته هر څوک چې عزیزانو نو عزیزانو موږ به د انسانانو سره نږدېوالی کوو د انسانانو سره ورورولي کوو داسې په نامي شي باندې پر خلکو باندې نه راغورځو دا به ورته وایو چې عزیزه وروره زما دا جامه ده دا مې پټکی دی دا مې زندګي ده دا پر ما ګرانه ته چې هر شی تړې له سر ګرځې پتلون اغوندې نیکر اغوندې در ګېډې پورې لسې در زنګونو پورې لسې ستا کار زه په تا کار نه لرم موږ ته انسانان یو ګزاره به سره کوو هغه ورځ الله پاک وایي قرآن شریف کې علما ناست دي وایي که ما د دنیا زورور یو په بل نه سره بندولی د وطن د دنیا ټولې خانقاوې ټول مندرونه ټول د خدای چې څوک یادوي ماجتونه دا به برباد شوي وای خلکو به نړولي وای خدای پاک وایي چې زه زورور یو په بل سره اخته کوم د کمزوري دپاره زندګي پیدا کوم عزیزانو نن سبا ډېرې خبرې کېږي وایي الکشن کېږي پلانې حکومت جوړ شوی دی عزیزانو الکشن به بیا ګورو نن مسله دا ده چې انسانان د لوږې سره مخامخ دي زه نواب صاحب ته خواست کوم ملګرو ته خواست کوم چې عزیزانو صفونه به برابروو د دې ګرانۍ د دې لوږو د دې خلاف په ټول وطن کې تاریک شلو زنده‌باد مرده‌باد به وایو او حکومت ته به وایو عزیزه چې ته زما د ډوډۍ بندوبست نسې کولی زما د بیلچې د روزګار بندوبست نسې کولی ته پر ما د حکمرانۍ حق نه لري نیستي نه ده که په ګرد وطن کې نیستي وای موږ به بدلې وای نیستي نه ده د دنیا دوکانونه چې دې ګس هغه د ګوملي دوکان
خدای خبر د ګوملي په دوکان کې به څه شي پراته وي، یا د موسیخیل دوکان، یا د چیرې د توبه سګزي دوکان چې ورسې د دنیا ګرد نعمتونو کې پراته دي، هم ګوړه شته، هم چای شته، هم برس شته، هم غوړي شته. کوچنیان وږي دي، سړی یې غواړي، پخوا یې خلک نه ورکوي. نو موږ حکمرانانو ته وایو چې مهرباني وکړئ، د پاکستان لارې زه وښیم، موږ یې وښیو، پښتونخوا ملي پارټۍ د پاکستان جاسوسي ادارې ډېرې برابرې دي، انټیلیجنس بیورو ده، دا شپږ ادارې دي، آی اس آی د ام آی ماسې وه. عزیزانو دا د سهار ماښام چې خلک کومې غلاوې کوي دوی په خبر دي، دوی په خبر دي. دا غنم دا بره پټرول تیل، د ایران تیل او فرټلایزر، دا د یوې شپې چې کم یاران یې وړي دا د کراو روپۍ غلا ده. د یوې شپې دغه غلا چې راوګرځي وګرد پښین چمن مسخر دا تر یو میاشت ډوډۍ ورکولی شي. دلته یې دغه جوړې کړي دي، پر خلکو ټکان کوي، هغه ورځې بیا ټکان کړي دي، پر افغاني کې خلک وژلي دي پر یوه ګونۍ. او چې شپه سي لارۍ ډکې، یوه نه، دوې نه، درې نه، 50 لارۍ، 80 لارۍ، 80 لارۍ د فلاني سینټ د فلاني سړي لارۍ دي، دا د فلاني سګزي لارۍ دي، دا د فلاني بلوچ فلاني لارۍ دي. په شپه د دې ځای شام وړل کېږي. ایران بارډر دی، د افغانستان بارډر دی، زموږ بارډرونه دي. موږ دا نه وایو چې خلک دې موږ ته خیرات راکړي، موږ وایو چې که بچیان زموږ خدای مکه، که زموږ بچیان د هیروینو ګریزي کوي مړه یې کړه، خدای نه جیل یې واستو. که زموږ بچیان تاریاکو چرس راوړي مړه یې کړه، که زموږ بچیان دغه راوړي اصله راوړي مړه یې کړه. لیکن که پر ګومله، پر خیرکوټ مخ، یا پر کمردین کاریز، پر غزني مخ، یا د بادینی د کاکړ خراسان پر دې مخ موږ خلک روا تجارت کوي او خلک موږ نه پرېږدي. بیا موږ دی حال به موږ جوړ کړو چې ولکه څوک یې بادشي راڅه وکړي، ولکه یا څوک زندګي راڅه تېره. زه له تا خیرات نه غواړم، دونې به ما ایله کوې چې د بادیني یو سړی ځي دا خواهشی راوړي، د دې خواهشی وړي، ته د بلا خلاص یې، دی به کور دپاره یو 600 روپۍ، 1000 روپۍ د ورځې د خپلې نیستۍ علاج به موږ وکړو. دا غال په چمن کې، دا غال په خوست کې، دا غال په وزیرستان کې، په انګوراډه کې، دا غال په خیبر کې، دا غال په بولدک کې. داسې نه ده چې ته به د شپې یارانو سره ملګري یاست، د لکاو د کراو روپۍ شیان به وړئ راوړئ. انټیلیجنس ایجنسیانو ته زه خواست کوم، دوی به مهرباني کوي، دا حال به وایي چې دا 5 کاله څو بره، څو انبار، څو د ایران تیل، څو پلانی شی ولاړی رالی او د شپې څو پیسې خلکو خوړلې. دلته په دې وطن کې، په ژوب کې، دلته بازیان، زموږ میترزیان، دا زموږ د وطن مځکې سینیټران راغورځېدلي دي، کرنیلان راغورځېدلي دي، د ژوب مځکې، د بل ځای مځکې په 100 کړونه پر خرڅ کړي دي. 200 کړه پلاني سینیټر، 300 کړه پلاني پلانا د چا د پلار مځکې دي، دا د پښتون ولس مځکې دي. دا مځکې به بېرته راګرځي، دا مځکې به قبایلو ته حواله کېږي، د بازۍ مځکه به د بازۍ، د میترزي مځکه به د میترزي، د جوګیزي مځکه، د کاکړ مځکه به د کاکړي. زموږ مځکې دي، دا یې دغه کړي دي. د دې اسانه لار دا ده. ما خیال د دوی پر لکۍ پښه ایښې ده، زه د چا نومونه نه اخلم، د دوی پر لکۍ پښه ایښې ده. دا کوم پټواریانو، قانونګویانو، نایب تحصیلدارانو چې دا مځکې دلته کراچي کې یو ځای بل ځای اړولي دي، اوس یې در لکۍ نیولي دي. زما یاران، زه په چا کار نه لرم، زه وایم چې لکۍ یې ټینګه کړئ، لکۍ یې ټینګه کړئ، پیسې چې واخلئ او د خدای وږي په ماړه کړئ، د خدای وږي په ماړه کړئ. الکشن دی او الکشن به وسي، الکشن به نه وسي، الکشن به ګورو، موږ الکشن کوو، الکشن کوو، لیکن الکشن نه. بله خبره عزیزان دا ده، د افغان کډوالو په نامه، د افغان کډوالو په نامه بیا و پښتانه ته یو تلکه ده. له خیرکوټ یې راواخ، خیرکوټ په اخوا دی، له ګومل یې راواخه بیا در دغه پورې. دا د غرو خلک زموږ اردو نه ده زده، د توبه سګزي د خلکو اردو نه ده زده، د ګرد ژوب د کاکړ، د اوار کاکړ که زده ده
یو د موسی خیل بزدی هغه هلته خښتې مشتې جوړوي، یو سلیمان خیل منځي دا په پنجاب کې ګزاره کوي اردو به یې زده دی چا اردو نه ده زده چې ویې دروي دغه سړی د کوم ځای زه د ژوب یم د چا زوی د فلاني په اردو یې نه ده زده ته افغان مهاجر په تاڼو یې منډي دا به نه کوي مهرباني به کوي زموږ د قامه سره به خلک لوشګي نه کوي سندیان ته موږ خواست کوو بلوچ ته خواست کوو ټول پنجابیانو ته خواست کوو لوشګي به نه راسره کوئ اقوام متحده سکرټري جنرال وایي چې د موږ سره د افغانانو لشتونه پراته دي لکه دي که دوه دي که پنځه لکه دي که اتیا لکه دي که سل لکه دي د موږ سره دغه دي موږ هغو ته افغاني کارډ ورکړی موږ افغاني کارډ ورکړی دی دوی څه وکړي څوک یې د کوم ځای حتی شناختي کارډونه یې څیري چې کارډونه یې څیري کې په جیل کې واچي 10,000 شل دا خبرې ګرځي پښتونخوا ملي پارټي ملګري ناست دي ګران نواب صاحب دی زیارتوال دی ملګري ټول ناست دي دا ټولې خبرې دا زما استاد عزیزان موږ بېبخته زموږ کام ودیال ته ورسېد خپلو غلطیو چې زموږ بچیان د شپې په دغه کې ګرځي آی د غم په ګنټ کې ګرځي د سهار تر مازدیګره ګونۍ ډکوي له دغو څه هم چې پولیس په کراچۍ کې ونیسي 100,000 روپۍ 15,000 روپۍ اخلي په جیلو یې منډي دا به خلک نه کوي موږ به دای میله جوړه کړو پر ګډ پښتانه پښتونخوا ملي پارټي غږ کوي پر ګډ پښتانه پر دې خبرو مهرباني وکړئ سره کښېنئ پر دې به په اسلام آباد کې مظاهرې کوو په کراچۍ کې به هم کوو په سکر کې به هم کوو په فتح کې به هم کوو هر ځای به کوو ما سره به ملنډې نه وایه یا د زما وطن په وینو ولمباوه امریکې وروس میله جن جوړه کړله بیا د زما د وطن شتمني وسوځله زما د وطن پر وسایلو قبضه وکړه زه دې مسافر کړم هی هم نه راکوې زما خپل هم نه راکوې چې زه په خپل لاس ګټم هغه به هم نه راس بخوې نو دا خو موږ بدو ته مه مجبوره کوئ موږ د بدۍ خلک نه یو موږ د بدۍ په معنا پوهېږو پښتانه د بدۍ په معنا پوهېږي د پښتانه خاموشي په دې نه ده چې په خدای مکه پښتون بې غیرته دی د پښتانه خاموشي په دې ده چې پښتانه د بدۍ په معنا پوهېږي بدي به نه جوړوئ او که دې بدي جوړه که تر ننه ولکه یې د مړه شا ګټلې ده یا د چا پلار راسره وګټي بدي به نه راسره کوو بدي به نه را جوړوئ هېڅ نه غواړو نه خیرات غواړو نه زکات غواړو زما وطن زما د وطن نعمتونه پر هغو زه خپل اختیار غواړم خبره دا ده عزیزانو بله خطرناکه خبره دا ده چې دا شاوخوا سیمه ګرده سترګې افغان وطن ته پښتون وطن ته په دې خطه ته دي په دې کې د دنیا ټول نعمتونه دي بیا دوی 40 کاله په اسلام آباد په کابل کې تېر کړي اوس زموږ خپله شتمنۍ په غاړه کښېوتې زموږ د وطن سره زر زموږ د وطن سپین زر زموږ د وطن تیل زموږ د وطن څه که په وزیرستان کې دي که په افغانستان کې دي که دلته په خټکو کې دي پر دې باندې د خلکو نظر بل څوک موږ نه لرو عزیزانو دا موږ کام یو خپل صفونه به تیاروو خپل صفونه به تیاروو او د کام د ویده وخت راویښولو لپاره به تاریک شلوو خپل کار به کوو که په منځ کې الکشن راغلی الکشن به هم وکړو الکشن علاج نه دی زه خواست کوم دا فوجیانو ته کوم دا ګور ته کوم چې وره دا تی چې اوس روانه کړې ده دا علاج نه دی چې فلانی وزیر اعظم او فلانی وزیر داخله او فلانی دغه هغه هم غټ غټ وایي او فلانی به دی که مالکه په کوم طاقت ته یې څوک تو خو راوستلی مازدیګر یې راوستلی کیسار درته وویل چې زه په مخې درته ته به ځې ته په کوم طاقت انسان خو د خپل ولس په طاقت غږېږي چې ولس چاته ووټ ورکړي نواب صاحب ته یې ورکړي زیارتوال ته یې ورکړي هغه بل سلیمان خیل ته یې ورکړي هغه ترکي ته یې ورکړي هغه خروټ ته دې ورکړي هغه بیا هلته چې غږېږي خو د ولس په طاقت غږېږي زما تر شا ولس دی ما ته 1 لک انسانانو ووټ راکړی دی زما تر شا قبیله ده زما تر شا ده یاران غورځېدلي دي وایي دي پروا نه لري دوی دنیا بدلې وایي دوی دې هم وایي پر بدله څه پابندي ده وایي د خپلې بدلې دي وایي دا علاج نه دی علاج یې دا دی موږ په وارو وارو ویلي دي پاکستان اوس هم ډېر ښه ملک دی پاکستان اوس هم چلېدای سي پاکستان اوس هم د چلېدو ملک دی د دنیا نعمتونه لري اوبه لري ځنګلونه لري معدنیات لري علاج یې دا دی نه څه وایي چې دا به څوک کوي نه شي عیني طور دا خبره صحیح ده که نه ده صحیح چیف جسټس سپریم کورټ یا بل څوک یا یو خلک موږ سره کښېنستلي وای د ګرد ملک خلک مجلس راغوښتل پکار
پوځیان دي پکښې، ججان دي پکښې، کاروباریان دي پکښې، اخبارو والا دي پکښې، پلانا. موږ یو سیاسي پارټیانو بخښنه غواړم، ډېر زما یاران دي ګرد موږ سره انډیوالان یو. سیاسي پارټیانو سم امتحان نه کوي ور. په لندن کې شپږ دېرش پارټیان موږ سره کښېنستو، سره متفق سو، نواز شریف پلانی شپږ دېرش پارټیان چې پاکستان کې به یو جمهوریت جوړوو، پاکستان کې به آئیني فلانا به وي. خو له بده مرغه یوه پارټۍ نوم یې زه نه اخلم، د مشروعیت پسندۍ سې کار واخیستی، یا په پارټۍ کې کمزوري خلک وو، هغو د جنرال مشرف په سردار جوړه کړه، هغه پارټۍ زموږ احتیاط ته نه راغله. ان آر او یې وکړه، ان آر او یې وکړه، د 25 کالو کیسونه یې ور معاف کړه. بیا اوس پی ډي ایم جوړ شو، ډېر ښایسته پروګرام. نواز شریف د ګرد پاکستان نه د دنیا جمهوري لیډر سو. له بده مرغه دا اوس ما خو ورته وویل چې بچ کې مور دی په دا مه ګډېږي په دا حکومت، دا نوی حکومت چې دوی په ګډ سو. ما خو ډېر خواست ورته وکړې چې مه د بل دغه په غاړه کې مه اچوي. مجبوره وو، خدای نه سم ویلی چې یو پلمل ورته ولاړو که څه بلا و، خو په ګډ سو. چې په ګډ سو، شهباز شریف د نواز شریف ورور ډېره بده خبره، زه ملګرو سره سلام نه ده کړې، دا یوه میاشت پټه خوله وم. شهباز شریف وایي زه د 10 کالو څخه د پوځیانو د سترګو تور یم. وایي ړوند چې دغه سراح خوله چې د خاورو ډکه د شي سترګو تورې، تا خو دغه ورور یې د نواز شریف. نواز شریف د موږ سره وعده کړې وه چې یو جمهوري پاکستان به جوړوو. مولانا د موږ سره وعده کړې ده یو جمهوري پاکستان به جوړوو، هلته به آئیني، هلته به د غریبو دغه دواړه امیر دغه په مخ کې برابر د قانون په مخ کې، هلته به ولسونه اختیار لري. وروره که څوک وایي زه د فلاني د سترګو تور یم، موږ دا نسو ویلی، دا به ووایو موږ د ملک اوسېدونکي یو. زموږ د سترګو تور داسې پاکستان دی چې په هغه کې به آئین وي، په هغه کې به منتخب پارلمنټ وي، په هغه کې به د ولسونو اختیار وي، په هغه کې به د ولسونو په خدمت کې د ولسونو دغه وي، د هر چا د ژبې، د هر چا د وطن سایل وسایل دغه به کېږي. نو عزیزانو وخت ناوخته دې ما کول کړی و، مازدیګر لمونځ ما هم نه دی کړی، بس ډېرې خبرې د قرآن شریف دي. عزیزانو دا خواست درته کوم، ټول ته کوم عزیزانو، مهرباني وکړئ لاس پر رواچوئ. هېڅوک په ایمان درته وایم، هېڅوک درته زورور ولکه شته، هېڅوک درته زورور نشته، خالي لاس پر رواچوئ، لاس پر رواچوئ. ملګري یو بل څه ښوونه راسې وکړو، ته ما ته وښیې زه بې تا ته وښیم. دا خپل وطن، دا خپل غریب وطن دې خدای نه کوي دا وطن راټولوو. بازۍ وشوې عزیزانو ملګرو، زه خو په دې شیانو نه پوهېږم. دا نظام اغا ته وایم، نظام اغا دا زموږ د غېږبازانو دا پټو، دا پرتوک، دا سوس، دا مهرباني دا سم کوي. دا یو لګیا د خپل پرتوکه شوه، بیا پرتوک سوس دی، بیا پرتوک ټینګ سم ملا سره تړي، بس لاس یې سره ورکړي، خپلې غېږ باسي. دا د کاسندیانو چې به ټینګه ملا تړله، دا غېږ سمه کوي، دې ته قوانین جوړ کړي. دا غېږ زموږ ولسي دغه د غېږ ینډه خوڅۍ دا تړونونه اتڼبازانو ته زه سلام کوم، ټولو ته ډېر زوروره تړونه یې وکړل، ډېر بهترینه تړونه. دا ټول انشاءالله که خدای کول پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ به د دې پر سر خېږي. بل کال خدای دې کښېني زوی، یو منټ کښېني زوی، کښېني. خدای سټالونه نواب صاحب وعده کړې وه، خو ما خیال ناوخته ورته ویل شوي وو. د نواب صاحب سره په کور کې ډېر زورور یو قسم میوزیم پروت دی، زړې تورې، زاړې چړې، زاړه شانکونه، زړې کږدۍ، زاړه کالي، زاړه توپک. ما زیارتوالو دغه ټول مول نواب صاحب ته وه چې دا ستا دغه دلته راوړه، خو دوی ناوخته ورته ویلي وو. ارزو زیارتواله دلته ناسته ده، یوازینۍ ښځه ده، شعرونه هم وایي. دا زما یېرس نوم مې نه واخیستی، دوی هم یو انعام نه کوي، ور شاعره وه، یو انعام په کار ده چې دوی ورکړي عزیزانو. او ناوخته دی د مازدیګر لمونځ ورسه قضا نیسي. الله پاک مې وساته. ډېر زورور شټالونه وو، دا بازۍ به کوو، اتڼونه به کوو، تر پتو، تر کیرم بورډ، تر نورو دا اتڼ زورور شی دی. مهرباني اوس وګوره، بس دغه وخت ناوخته دی، بلته پر دغه چاودله تړیته یې وکړي. نارې به وکړم. بسم الله الرحمن الرحیم. نعره تکبیر.
نعره تکبیر پشتونستان پشتون کام جمهوری آزاد افغانستان جمهوری پاکستان پښتانه تل ټول زنده باد. مشره دا به ما ته راکوې زه د ګرد